سلامونه علیکم احترامات مې قبول کړئ د وساس سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای مو جوړ بوي. نن یو ځل بیا تاسو ته یو ډېر زبردست طریقې سره راغلی یم. په نننۍ طریقه کې تاسو ته ښایم چې که چېرته تاسو وټساپ چاټ لاک شوی وي، ستاسو څخه هغه د لاک پاسورډ هېر شوی وي، نو تاسو به هغه په کوم چاټ چې تاسو لاک شوی دی یا هغه نمبر چې تاسو لاک کړي دي، نو هغه به تاسو څنګه بیرته واپس کوئ تر څو هغه تاسو ته بیرته واپس شي. تاسو ته د دې غم نشته تر څو تاسو خپل وټساپ ډیلیټ کړئ او بیا هغه نمبر راوباسئ. نو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه د وټساپ څخه هغه نمبر په اسانۍ سره ایستلی شئ. خو یو شرط پکې دا دی چې که چېرته ستاسو د هغه کس کوم چاټ ترسره شوی و، که وټساپ ډیلیټ کړی هم له منځه ځي او همداشان چې بیک اپ مو نه وي اخیستی البته، او که هغه د هغه طریقه مو هغه نمبر هم راوباسلو، بیا هم ستاسو چاټ څنګه کېږي له منځه ځي، کلیر کېږي ستاسو ډاټا. نو راشئ تاسو هغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. خدای وکړي چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. که خوښه مو شوه لازمه ده د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. راځئ دا ویډیو ته. ملګرو لکه دا تېره ورځ مې چې ویلي وو چې کله موږ دغه وټساپ چټ لاک هایډ کړو یا مثلا زموږ نه پاسورډ هېر شو، دا بیا موږ نشو پیدا کولی. که سرچ کې هم ولیکو نو د دې لپاره به تاسو بیا څه کوئ؟ ګورئ، لومړی شرط خو دا چې تاسو چې څومره چاټ د دې کس سره کړی وي هغه هلته لاک وي، هغه چاټ مو ټول ختمیږي. ګورئ هغه ډیلیټ کېږي، هغه ختمیږي. یعنې تاسو دلته سرچ کې هغه درنه هېر شو کوم پاسورډ مو چې ور و، نو تاسو بیا هغه نمبر بغیر د وټساپ د ډیلیټ کولو څخه پیدا کولی شئ. خو شرط په دا وي چې هغه چاټ په د سره ختمیږي. تاسو بیا اړ نه یاستئ چې هلته وټساپ چې دی هغه ډیلیټ کړئ. ګورئ دلته دا بیا راخلاص شو. ښه، اوس په دلته راشئ، د پاس 3 ډاټس ګورئ کوم کونج کې چې دي دغه باندې به کلیک وکړئ. وروسته د هغه نه لاندې سیټینګز وګورئ، سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، اوس په تاسو لاندې راشئ، پرایویسي به پیدا کړئ. ګورئ دوهم آپشن دی، پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، دلته به تاسو لاندې راځئ دلته چاټ لاک به دلته پیدا کړئ. چاټ لاک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ، ګورئ انلاک ان کلیر لاک چاتس. ګورئ سهیل په نوم کس و که نه، هلته چې تاسو ولیده په سکرین باندې انلاک ان کلیر چاټ لاکس، یا چې خلاص یې کړئ او کوم چاټ چې وي هغه څنګه کړئ، صفا یې کړئ، ختم یې کړئ. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته انلاک ان کلیر چاټ لاک باندې به کلیک وکړئ. اوس به دلته تاسو خپل فنګر پرنټ ورکړئ، هر کوډ مو چې ور و. کله چې دغه ډن شو، دلته اوکې باندې به کلیک وکړئ، خلاص شو. بیک شئ، دلته راشئ واپس. ګورئ سهیل په نوم کس دلته وټساپ ته راغی. لومړی سر دغه نو خو چاټ چې و هغه چې څومره و هغه ډیلیټ شو. نو هیله لرم چې دغه دوه طریقې به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تېره ویډیو او نننۍ ویډیو د داسې نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره مه هېروئ چې زموږ ټیک ټاک اکاونټ در سره فالو، یوټیوب چینل سبسکرایب او همداشان فیسبوک مو هم در سره فالو کړئ. او همداشان په فیسبوک کې مو په لومړي کمنټ کې د ټیلیګرام چینل لینک درته اچولی دی. یوټیوب کې هم موجود دی، لاړ شئ یوټیوب بایو ته لاړ شئ، هملته موجود دی. زموږ ټیلیګرام چینل در سره جوین کړئ. هلته د ویډیوګانو مربوطه همداسې معلومات خپروو چې هغه ستاسو لپاره ډېر مفید او ګټور دي. که چېرته د موبایل زده کړې مو په کار وي او د بېلابېلو معلوماتو څخه ځان خبرول غواړئ، نو لازما لاړ شئ زموږ ټیلیګرام چینل هم در سره جوین کړئ.